یوازې په څو دقیقو کې هر څه د اوبو لاندې شول. د نورستان د مرکز پارون ښار نن د سختو او ناڅاپي سیلابونو شاهد و. هغه سیلابونه چې نه یوازې کورونه، سړکونه، شتمنۍ له منځه یوړې، بلکې لسګونه کورنۍ یې هم په غم کې ډوبې کړې. د نورستان د والي ویاند فریدون صمیم وایي تر اوسه د دغو سیلابونو له امله 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 80 نور کسان لا درکه دي. د هغه په وینا د ژغورنې ډلې لا هم د لا درکه کسانو د موندلو هڅې روانې ساتلې دي او ویره شته چې د مرګ ژوبلې شمېر نور هم لوړ شي. چارواکي زیاتوي چې دغو سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ نږدې 15 میلیونه ډالره مالي زیان هم اړولی چې پکې کورونه، کرنیزې ځمکې، سړکونه او نور عامه تاسیسات سخت زیانمن شوي دي. بل لور ته د نورستان والي قاري زین العابدین عابد د زیانمنو کورنیو د عاجلې مرستې غوښتنه کړې او له خیریه بنسټونو، سوداګرو او مسؤلو ادارو یې غوښتي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. په سیمه کې د ژغورنې او پټنې عملیات لا هم دوام لري او تمه کېږي چې په راتلونکو ساعتونو کې د تلفاتو او زیانونو په اړه نور معلومات هم خپاره شي. دا هوټل کې ژوندي کسان پاتې دي. ما قضاوي ورقم ولا